دنیا کی ژوند تیری نو د هغه څه ارمانونه یي هغه ارمانونه چې د هغې د پوره کولو دپاره دی سحر ماښام کوشش کوي او منډه وهي بعض ارمانونه هغه پوره شي او اکثر ارمانونه هغه نیمګړي پاتې کیږي او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې صحابه کرامو ته په ځمکه باندې داسې نقشه جوړه کړه یو کرښه یې وایسته نیغه او بیا د هغې نه ګیر چاپېره څلور نښې وایستې څلور ګوټې چې منځ کې دا نښه یې راګیره کړې وه او دغه نښه دا کومه چې د منځ کې ده دا د دې څلور ګوټې ډبي نه بهر ته وتې ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا انسان دی د منځ کې دا ګیر چاپېره دا څلور کرښې دا د ده نیټه ده چې دې نه دی چېرته هم نشي اوړېدی او دا کومه کرښه چې بهر ته وتې نه دا د ده ارمانونه او امیدونه دي یعنې د انسان ارمانونه او امیدونه هغه دومره ډیر دي چې د ده د ژوند نه ماخوا دي او په دې الله رب العزت څوک نه رانیسي که چېرته دا پکې شرط دی که چېرته تا د آخرت نه نه غافله کوي آخرت نه تا نه غافله کوي یو سړی د عقل خاوني او په ځمکه کې ژوند تیری هغه به لازم څه ارمانونه دي صحیح امیدونه به چې هغه به دنیا سره تعلق ساتي په دې الله تا نه رانیسي خو چې کله د ارمانونه او امیدونه دومره ډیر شي چې انسان د آخرت نه غافله کي بیا په دې ارمانونو او امیدونو سره الله تا رانیسي ځکه چې ته غافله کړی د آخرت نه یو سړي د ارمان دی چې ما ته حلال او پراخه رزق میلاو شوی او د هغې دپاره کوشش کوي او تګ و دو کي نو دا خو د دې ذمواري ده او دا د ژوند تیرولو طریقه ده په دې الله تعالی نه رانیسي یو سړي ارمان دی چې یو کوټه وی زه زما بچي مور پلار زموږ دا سر په سوري وی دا یو ارمان دی امید د دې دپاره کوشش محنت الله تعالی په دې نه رانیسي دغه شان نور د ژوند چې کوم سهولیات او ضروریات دي د هغې دپاره سړی منډه وهي او ارماني یو سړي د ارمان دی واده یې نشتی زما واده وی واده یې کړی د ارمان دی چې زما بچي وی بچي زما نیکملی دا خو د هر انسان او د مسلمان ارمان او امید دی الله ته په دې نه رانیسي دومره مال ماته میلاوېدی چې زه پکې چاته محتاج نه وی زه ذلیله نه شوې د دې لپاره تګ ودو خو چې کله د ارمانونه او امیدونه دومره ډیر شي چې تا د آخرت نه او د الله نه او د دین نه غافله کي که نه نو دا بیا بد ارمانونه او امیدونه دي په دې دنیا کې چې را کوم خلک اوسېږي که نه ما دا ووایي په اوله کې تاسو ته چې د هر سړي څه نه څه ارمان هغه شتي ورسره دا اضافه کوي او د ټولو خلکو ارمانونه او امیدونه یو شان دی بعض هغه خلک چې د هغوی هغه سوچ ډېر اوچتي اوچت عزم او ارادې والی د هغه خپل یو ارمان او امید دی دینداری د هغې یو ارمان او امید کمزوري چې کومي د هغوی ځان له ارمانونه او امیدونه دي د بېدینو ځان له ارمانونه او امیدونه دي ټول خلک یو شان نه دي او رب العالمین تعالی هغه څه درکوي چې د څه دپاره ته کوشش او منډه وهي دا خبره یاده څومره چې ته کوشش کې محنت کې په څه کې کې د هغې ثمره به تا ته میلاو شي لکه الله په قرآن کې دا خبره کړې دې ته غوږ کښېږدئ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد څوک چې د دنیا غواړي لکه یو سړی د ارمان یې صرف دغه دنیا تاسو چې ارمانونه یو شان نه دي دا یو سړی دی چې د ارمان صرف او صرف هغه دنیا ده
ټول کوشش او محنت هغه دنیا ده. آخرت پاتې، الله پاتې، دین پاتې، سړیتوب، اخلاق چې څه دي هغه هر څه یې شاته ګزار کړي. زما یو ارمان ده چې پیسې دي، دنیا ډېرې، الله وایي موږ به ورله ورکو څه چې موږ غواړو او د چا دپاره چې غواړو. دې نه یو مسله دا راووته، که ته ډېرو محنت وکړې که نه دنیا دپاره میلاویږي به تا ته هغه چې کومه ستا په نصیب. بل طرف ته ګوره، دا مې اوس ارمان او امید او کوشش دی. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها، او بل هغه سړی دی چې آخرت غواړي او د هغې دپاره کوشش کوي او دی مؤمن وهو مؤمن، د هغه محنت چې دغې دپاره ارمان یې داسې چې هغه دین سره تعلق ساتي، امیدونه یې داسې چې دین سره تعلق ساتي. فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله وی د دوی دا منډه چې ده او دا کوشش دا به ضایع کېږي نه، د دې به دوی ته بدله میلاویږي. خیال هم دی که نه؟ محنتونه دوه روان دي، کوششونه دوه دي، امیدونه دوه دي، خو څومره فرق دی په دې امیدونو کې، ارمانونو کې او په دې محنتونو کې. یو سړی الف نه دی یا پورې ټول محنت د دنیا دپاره، یو سړی د هغه محنت د دنیا دپاره دی دومره چې ګزاره پرې رواني، او اصل مقصد او هدف او منډه هغه د آخرت دپاره ده. الله رب العزت وایي دې ته به دا اجر میلاو شي. سورة العمران کې الله وایي ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. څوک چې د دنیا ګټه غواړي او دنیا دپاره یو کار کوي الله دې ته ومیلاو شي، او څوک چې آخرت غواړي الله هغه ته به آخرت میلاو شي. ټول خلک یو شان نه دي، نه د ټولو یو شان سوچ دی. نو خبره ما دا کوله چې صرف امیدونه ارمانونه دومره ساتل د دنیا دپاره چې د سړي د ژوند پرې رواني، د بچو ژوند رواني، او تا د دین نه غافله کوي، الله رب العزت تا په دې نه رانیسي. او دا خو الله رب العزت د قارون چې کله قصه کوله یا کړې ده، نو د هغې په منځ کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې هغه علماو هغه ته دا وویې چې دا دومره مال چې الله تعالی درکړی دی وابتغي فیما آتاک الله الدار الاخره، په دې دومره مال او دنیا چې الله تعالی درکړی دی په دې کې الله راځي که آخرت وګټه. بیا ورته دا ووایي ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کې چې ستا کومه برخه ده هغه مه هېروه. شریعت موږ منع کړي نه یو الحمدلله، بلکې د دنیا الله پیدا کړي زموږ دپاره. خو عجیبه دا ده د دنیا الله پیدا کړي زموږ دپاره ده او موږ یې پیدا کړي د عبادت دپاره یو. موږ پرېښودو هغه څه چې د څه دپاره پیدا کړي وو، ونښتو په هغه څه پسې چې زموږ دپاره پیدا کړي. دنیا زما او تا نه چېرته ځي؟ تښتي. څو پورې چې ما او تا په دې دنیا کې وي دا سا زموږ کته بره کېږي، نو د دنیا زموږ نه تښتي نه. هر چې لوی مقصد څه دپاره چې موږ راغلي یو هغه د الله راضي کول دي. ډېرو هغه مقصد پرېښودی دی او په هغه څه پورې نښتي دي چې هغه د نه ځي نه. دا اوس هغه ارمانونه او امیدونه دي چې آخرت نه تا غافله کي، په دې انسان رانیوی کېږي. او زما په دې باندې یو بیان دی، که وخت ته میلاو شو هغه به واورئ. اوږده ارمانونه او د هغې نقصانات، لوی د تعجب خبر هغه دا ده که نه، د ارمان نه د امید. څومره چې د انسان لویږي ورځې پې اوړي که نه، دومره د ارمانونه ورسره غټېږي، دا کمیږي نه. په ارمان پسې ارمان او په امید پسې امید، نو دا به موږ څه کوو؟ موږ به دا دین او آخرت او هر څه پرېږدو، به دغه دنیا پسې به منډې وو. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین. د بوډا سړي زړه دو خبرو کې ځواني ګورئ، یعنې د عمر ډېرېږي، هډوکي کمزوري کېږي، غوښه کمزوري کېږي، رګونه کمزوري کېږي، زړه کمزوری کېږي، خو دو خبرو کې دی ښه تازه کېږي، فی حب الدنیا و طول الامل. دنیا سره محبت او ارمانونه او امیدونه. څومره چې عمر ډېرېږي ارمانونه او امیدونه ورسره ډېرېږي. حالانکې عقل دا وایي، صحیح عقل او فطرت،
چې څومره سړی مرګ ته نږدې کېږي پکار ده دی چې امیدونه او ارمانونه کمېدې. زمونږ هغه ورسره ښه ډېرېږي. ته به یو بوډا سپین ږیری وینې، هغه به 70 کالو ته رسېدلی، هغه به 80 ته رسېدلی، او د هغه ارمانونه که دې واورېدو ته به حیران شي، او ځان سره به دا خبره وکړې چې یاره د ده د ارمانونه امیدونه یې چې د هغه ځوان به څه حال وي. ته کښېنه چې د سپین ږیري سره دا ارمانونه نه ختمېدونکي دي. دومره چې ستا پې ژوند روان وي، ته چاته محتاج نه یې، ستا بچي چاته لاس نه نیسي، تا ته رزق یو 3 ټیمه میلاویږي، ته پکې د الله بندګي هم کولی شي، ته پکې د خلکو سره غم خادم کولی شي، ته هغه ژوند چې کوم ضرورت دی هغه پې سر ته رسولی شي. دومره دنیا پوره ده. نه 100 کاله بعد او نوسي او کړوسي او هلته او دلته او داسې او دغه دا هغه ارمانونه دي چې انسان ته لوی تاوان رسوي او چا پوره کړي نه دي. ارمانونه چا را نه دي پوره کړي. زه بیا ته صرف هسې یو مثال ذکر کوم، یو، او زما موضوع دا نه ده د اوږدو ارمانونو تاوان، او چې ته بل موقع باندې بیان، هسې صرف یو مثال بیله در کوم. آدم علیه السلام چې کله الله پیدا کو او د هغه بیبي هغوی جنت کې وو. جنت کې الله به طور امتحان هغه ته ووایي چې دې ونې له به نږدې نه ورسي. شیطان راغی وسوسې هغه ته اچوله قسمه قسم. یوه وسوسه ورته هغه دا واچوله دې ته غوږ کېدی، قال یا آدم، شیطان ورته ووایي ابلیس وی ای آدمه الا ادلک هل ادلک على شجرة الخلد وملك لا يبلى. آدمه داسې ونه درته ونه ښیمه، که د هغه ونې نه تا سکنه وکړه که نه نو ته به چېرته هم نه ختمېږي، داسې باچایي به راته میلاو شي چې د همیشه دپاره به وي. او هغه بل ځای کې الله وایي ده ورته ووایي چې الله تاسو ولې منع کړي، تاسو څه پته شته الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. که تاسو له دې ونې نه سکنه وکړه که نه تاسو به همیشه بیا پاتې کېږئ، د سره به تاسو باندې مرګ نه راځي، هېڅ به هم نه راځي، او تاسو نه به ملایک جوړ شي. وقاسمهما، او بیا ورته قسمونه وکړو، د الله په نوم ورته قسمونه وکړو چې زه ګوره ستاسو خیرخوا یم. دې خبرې آدم علیه السلام لره دوکه ورکړه چې الله دا نوم ورته یاد کړو. او آدم علیه السلام لاړ ونې نه سکنه وکړو، د هغې دلاسه الله د جنت نه راوویستو. دې ځای کوم ارمان و امید و، ارمان څه و چې همیشوالی وي. ارمان هغه ارمان تاوان څه و چې آدم علیه السلام د جنت نه هغه راووتو. دا ارمانونه امیدونه چې څومره ډېرېږي که نه او د حد نه ډېرېږي، نو یو خو دا چې تا د الله نه غافله کوي، مونځ اودس به دنه پاتې شي، قرآن تلاوت به دنه پاتې شي، د الله راضي کول دنه پاتې دي، د الله په لار کې مال لګول پاتې دي، الله دپاره هر قسمه قرباني دا به ګاډ دي، ځکه چې ستا یو دنیوي سوچ دی ته په هغې پسې منډه وهې، نه پوره کېږي دا ارمانونه. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې رسول الله وسلم حدیث کې وایي، او دې نه اخوا بله خبره نشتي، امام طبراني دا روایت راوړی دی، ښه صحیح سند سره دی. رسول الله وسلم وایي منهومان لا یشبعان طالبوهما.